د ملي مقاومت جبهه په تاجکستان کې له طالبانو سره مهمې خبرې کوي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل قدرمنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د روسي سپوتنیک خبري اژانس وایي د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه غواړي چې د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړي. د اژانس پر اساس تر اوسه پورې د دې غونډې نیټه څرګنده نه ده، خو په پام کې ده چې له طالبانو سره په دې ناسته کې ټول 50 تنه د ګوندونو استازي، مخور سیاسي او ټولنیز شخصیتونه ګډون ولري. سپوتنیک په ملي مقاومت جبهه کې د خپلو سرچینو په قول ویلي چې د دې غونډې هدف اوسني بحران ته د حل لارې موندل او د افغانستان د ټولو سیاسي قوتونو په ګډون د ټولګډونه حکومت جوړول دي. په همدې حال کې آسیا پلیس خپرونې د سپوتنیک د راپور په اړه په تاجکستان کې د افغانستان له سفارت معلومات ورکړي دي چې طالبان غواړي له احمد مسعود سره مهمې خبرې وکړي. دا لا معلومه نه ده چې دا خبرې به څه وخت پیل شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.